السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. د مد منفصل تعریف ترازو په دوهم سوال کې د مد منفصل تعریف څه شی ده او دته د منفصل یا چې دوهم نوم جائز ده ویلو وجه څه ده. منفصل خو معلوم شو د سبب به هم حمزه وي لکه د متصل په شان. سبب به څه شي وي؟ د متصل سبب سو د منفصل به څه وي؟ حمزه. خو الته حمزه متصله و او دلته اوس حمزه منفصله وي. یعنی په کومه کلمه کې چې حرف مد راځي حمزه به په هغه کلمه کې نه وي، حمزه به د بلې کلمې په بلې کلمې کې به راځي. نو د دې صورت داسې جوړېدلی شي چې دوه کلمې به راځي یو ځای، دوه کلمې به راځي یو ځای، لکه دا اوله کلمه دا دوهمه کلمه. نو د اولې کلمې آخرنۍ حرف به مده وي، د دوهمه کلمې اولنۍ حرف به سبب د مد وي، خو البته منفصل لپاره حمزه به موجود وي. دې ته حمزه منفصله ځکه وایي چې دا د حرف مد سره په یوه کلمه کې شریک نه ده بلکې فاصله ده منځ کې. لکه انا دلته نا کې الف ده حرف مد ده، د اولې کلمې آخرنۍ حرف ده. ارسلنا کې د حمزه چې ده نو د دقیق حرف مد لپاره چې ده سبب ده. انا کې حرف مد، ارسلنا کې سبب مد. انا اعطینا، انا انزلنا، وما ادراك. صحیح شو. قالوا آمنا، قالوا کې حرف مد واو او آمنا کې حمزه منفصله سبب مد. صحیح شو. یعنی حرف مد د اولې کلمې په آخر کې او حمزه چې سبب ده د دوهمې کلمې په شروع یا په اول کې چې کله راشي دې قسم مد ته ویل کېږي مد منفصل. یعنی حرف مد او سبب مد د حرف مد او سبب د منځ ترمنځ فاصله موجوده ده، منفصل ده، یوه کلمه کې ورسره شریک نه ده. فرق صرف هم دغه ځای کې د متصل او د منفصل. کنه سبب خو دواړو کې حمزه ده، که حمزه ورسره په یوه کلمه کې ونو متصل ده، که حمزه په بله کلمه کې ونو منفصل ده. د متصل سبب حمزه متصله ده او د منفصل سبب حمزه منفصله ده. د منفصل ویلو وجه هم دا ده چې سبب په بله کلمه کې راځي. او دوهم نوم مد جائز ده. د مد جائز ویلو سبب دا ده چې په دې کې د مد چې کوم مقادیر او اندازې دي قصر، طول او توسط، نو په دې کې درې واړه جایز دي. په دې کې درې واړه جایز دي. قصر هم جایز ده، توسط هم جایز ده، طول هم جایز ده. البته د دې انتخاب خپل تلاوت کوونکی کوي. زه او ته د بل چا مد اندازه نشو ټاکلی. څوک چې تلاوت کوي هغه به دا وایي چې زه آیا په دې کې قصر وکم جایز ده، اختیار لري، توسط وکم اختیار لري، او که طول وکم نو اختیار لري. نو ښه به دا وي چې د تلاوت د مرتبې ته په کتو باندې د مد مقدار هم څنګه شي وټاکل شي. موږ په تلاوت کې مراتب لرو. ترتیل، اوس که چېرې ستا تلاوت ترتیل وي، ترتیل انتهایی سلو و قرار او اطمینانی تلاوت ته ویلی کېږي. لکه نن سبا چې موږ تاسو ورته مشق ورته وایو که نه، نو هلته چې کله ستا تلاوت مشق وي نو منفصل کې چې ته طول انتخاب کړې نو ډول به برابر شي. او که چېرې ستا تلاوت تدویر وي، تدویر بیا په دې کې که ته توسط انتخاب کړې نو دا به ښه خبره وي. او که چېرې ستا تلاوت حدر وي او تیز تلاوت وي نو د حدر په صورت کې بیا مد منفصل کې بیا نو قصر انتخابولو پکار دی، نه طول او توسط. صحیح شو. نو اختیار تا لاس کې ده چې کوم یو ته انتخاب یې. البته چې یو شی پکې ده چې یو چې د انتخاب که نو مکه یو به تر اخره پورې وړې، دا بیا نشي کولی چې یو کې قصر وکړې، یو کې طول وکړې او یو کې توسط وکړې. درې واړه جایز دي. نو انتخاب به پکې ته د یو
کوي نو تر څو چې صدق الله العظیم د نیوي نو یو مد به بیا په ټولو کې څه شی کوي تر سره کوي نو دې ته قانون موږ تاسو ویلو چې په مد کې دوه خبرې دي یو ترجیح ده او یو مساوات دي یو شان مدونو کې مساوات او ضعیف او قوي مدونو کې به ترجیح وي هغه به ان شاء الله وروسته چېرته چې راغی هلته به تفصیلي خبره وکړو بل سوال دی وایي چې کوم سړی چې کلمو یا دو کېدل نه پیژني هغه د متصل او منفصل فرق څنګه کولی شي په دې خبره پوه شوئ داسې خلک هم په دنیا کې پیدا کېږي چې دا کلمې نه پیژني چې دا یوه کلمه ده دوه کلمې دي که نه نو هغه به څنګه پوهېږي چې دا مد متصل ده او دا مد خبره یې ګوره هغه ځکه چې دا کلمه خو د معنا پورې تعلق لري دلته همغه خبره کوي په دواړو کې فرق دا دی چې حرف من نه وروسته کوم ځای الف په صورت کې لیکلی وي نو هغه مد منفصل وګڼي څنګه چې په دې مثالونو کې تاسو هم ګورئ هؤلاء په دې خبره پوه شوې حرف من نه وروسته کوم ځای حمزه د الف په صورت باندې لیکلی وي الف صورت خو پېژنې نه ولاړ الف ځکه دا ولاړ الف چې دی نو دا کله کله په وصل کې حذف کېږي بیا نو حمزه وي خو هلته حذف کېږي که نه دې شکل دلته وایي چې که چېرته حمزه دوه شکله لري یو شکل خو یې دا د عین سر غوندې ده که نه موږ تاسو ته ګوډ الف هم ورته خلک وایي نو دا روغ حمزه ده ګوډ الف نه ده ښه حمزه ده او روغ ده په پښو باندې انشاءالله مزل کولی شي او الف چې دی نو یعنې د حمزه دوه شکلونه دي دغه الف ده چې الف باندې حرکت راغی دا هم حمزې ته وړي دی وایي چې هغه خلکو دپاره دا یو نښه ورته ښیي که چېرته د حرف من نه وروسته دا حمزه چې راځي دا د الف په شکل باندې راشي د الف په شکل باندې دا به کم ګڼل کېږي دا به منفصل به ګڼل کېږي او که چېرته دا د حمزه اصلي شکل راشي د عین په شکل قسم باندې چې ده نو هغه بیا څه ویل کېږي متصل لکه اولا کې اوس حمزه سبب ده دلته دا متصل ده نو هلته چې دی نو هؤلاء کې چې دی نو دا سببونه ګورئ نو دا چې دی نو هغه ده لکه سوء په دې صورت کې البته هؤلاء یو داسې کلمه ده چې په هغه کې سره له دې چې اولا حمزه د عین سره اول خو ته قانون یې وویلی که نه که چې د الف په شکل باندې راشي نو هغه به منفصل وي سره د دې وایي چې دغه کلمه کې همدغه خبره راغلې ده خو دلته اصل کې خبره دا ده چې دا هؤلاء چې ده دا مستقله کلمه ده او کله کله دې ته هغه راځي چې د هؤلاء خو یوه کلمه ده ځکه یو ځای لیکل شوې ده او حمزه ورسره جوخته کلمه ده ما تاسو ته وایي چې په عربي قواعدو په ګرامر کې ها او یا دا دواړه مستقلې کلمې دي دلته ها جدا کلمه ده او اولا جدا کلمه ده ها اولا په دې ها کې دننه حرف مد پروت ده چې دا ولاړ زبر علم ده ولاړ زبر علم او نښه ده او حمزه چې د دې لپاره سبب ده په بله کلمه کې ده اولا کې ده نو دا مد منفصل ده او د عین په شکل سره نه دی راغلی نو بلکې د واو په صورت دی دلته ها اولا کې چې دی نو واو ده اصل کې او من دغسې ځایونو کې یا د یا په دا حمزه چې دی کله د واو سره راځي کله د الف سره راځي کله د یا سره راځي او د ماشومانو ته ښودلو کې وخت بیا من داسې وایو چې حمزه د واو په شکل حمزه د یا په شکل دا من خلکو ته وایو دا د یا په شکل د واو په شکل ته ضرورت نشته ښه چې واو باندې کله حمزه راغله بس حمزه ځکه دا حمزه پاس راځي په دې باندې پوهېدل پکار چې دوه حروف کله لاندې باندې راغلل قرآن شریف داسې کله کله راځي واو یې د پاسه پې حمزه وي لکه دلته چې اوس راغلی نو هلته ویل پکار دي چې دا واو دلته نه ویلی کېږي دغه حمزه دلته ویلی کېږي په هیجي کې هم باید د حمزه نوم واغستل شي او شاګرد ته د حمزه وښودل شي نو دا ویل نه دي پکار چې حمزه د واو په شکل او حمزه د یا په شکل نو د واو په شکل څنګه حمزه راتلی شي نه دلته د حمزه دا واو اضافه راغلی واو سره د کار مه لره
واو سره کار ملره او دلته څه ده حمزه ده مقه حمزه ورته ویل پکار دي نو بل حرف سره مې یو ځای کوو چې هغه ته ذهني ټینشن ورته برابرېږي چې حمزه څنګه د واو په شکل شو حمزه څنګه بیا هغه د حمزه شکل یریږي دا حمزه به کله ولې په واو په شکل یا په شکل دا ګډوډي غي باندې راځي نه دا واو چې دا واو مو وایا دا حمزه ده دا حمزه ده دا واو چټي لیکل شوی ده اضافه لیکل شوی ده صحیح شو ځکه هغه په دې رسم باندې غریب هغه نه پیږي خو ماشوم ده دا د ماشومانو خبره مې ته وکړه نو دلته همدا خبره کوي چې هؤلاء کې حمزه د عین سره په شکل نه ده بلکې د واو صورت ده لیکن بیا هم د ها مد چې دنو متصل نه ده بلکې منفصل ده په دې کې چې د واو له پاسه کوم عین سر د عین سر یعنی حمزه شکل چې جوړ شوی ګورئ نو هغه د وجبه د کتاب آخر کې د رسم الخط په بحث کې ان شاء الله ټول معلومات الته ارائه کیږي دا د حمزه په بحث کې د کتاب په آخر کې وایي د دې بحث شته الته بیا خبره وکړو چې دا ولې دا واو ولې دا او د واو د پاسه حمزه ولې راغلی ده نو د منفصل تعریف خو شو او د هم د توضیح کړه چې کوم څو خلک په دې نه پوهیږي هغه دې په دې خبره باندې پوه شي چې کله کوم ځای کې حمزه د الف په شکل باندې کوم حمزه راغلی وي لکه انا اعطینا انا انزلنا انا ارسلنا قالوا آمنا دا کوم حمزه دي دا ټول د الف په شکل باندې دي الف په شکل باندې چې کوم حمزه راځي نو هغه به منفصل وي او کله عین د سر په شکل باندې راځي نو هغه به متصل وي سوا دغه کلمونه د هؤلاء کې چې راغې نو هؤلاء کې چې دنو نو دلته حمزه په شکل باندې راغله خدا منفصل ده د تبیل خود نور عمومي قاعده همدا شو د الف په شکل باندې چې هر ځکه حمزه راځي هغه به د منفصل د پاره وي او د حمزه په شکل چې راځي هغه به د متصل د پاره وي صرف دغه هؤلاء کلمونه چې دلته حمزه چې دینو سره د دې چې دا منفصل ده خو بیا هم سبب چې دینو حمزه د عین د سر په شکل باندې راغلی ده واضح شو ان شاء الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين